یو څه بیا هغه شان دي چې اودس نه ورباندې ماتیږي. کله کله خلک په غلط فهمي کې واقع سي چې کېدلی سي اودس مې مات وي. هغه صورت دی چې کله د یو انسان بدن خوش سي، بدن یې زخمي سو، خو دا زخم یې وینه راویستله، خو لیکن دغه وینه بیرته پر هغه زخم باندې ولاړه ده، د زخمه څخه یوې او بلې خواته نه ولاړه. په دې صورت کې خو د وینه ته په سترګو باندې وینې چې په زخم ولاړه ده، اودس دې نه دی مات. اودس وینه هلته متوي چې دغه زخمه څه، دغه خوږه ځای څه دا وینه راوځي دا پاک ځای ته. مثلا یوه دانه ده، په دانه کې وینه ولاړه ده، ته یې وینې، په دې اودس نه متیږي. خو چې له دغې دانې دا مازې دا وینه دا پوست ته راکښته سوه، دا چمړې ته راکښته سوله، بیا اودس مات دی. نو یو صورت اودس د نه متېدلو دا دی چې وینه خو ظاهره سي، ښکاره خو سي، خو هغه پاک ځای ته نه سي را، نو اودس نه دی مات. دویم چې کله د یو انسان د بدن څخه یوه ټوټه غوښه جلا سي، یا مثلا ګوره اسانه مثال یې دا دی چې د انسان پښې کله کله دا پوندې داسې خیره ونیسي چې هغه د ټوټې ټوټې، نو د یو چا د بدن څخه دا خو هم د غوښې حصه ده، دا ځینې جلا سوه، ځینې ولوېدله، وینه یې نه راویستله، اودس یې نه دی مات. دغه رقم د دې څه دا مسله هم را په یاد سول، د نوکانو د پرې کېدلو ده. یو انسان دی نوکان یې پرې کړه، د نوکانو د پرې کېدلو څه د انسان اودس ته تغییر نه رسېږي، اودس یې صحیح دی. او یا یو انسان دی د سر بیاشتان یې کوچني کړله، نو په دې سره د ده و اودس ته تاوان نه رسېږي، اودس یې صحیح دی. دریم چې کله د انسان غوږ خرابي یا یو بل ځای په بدن کې خرابي، چنجې یې کړي، اوس دغه چنجۍ د دا زخمه څخه راولوېدی، په دغه باندې د دغه انسان اودس نه متیږي. څلرم چې کله یو سړی قی ووایي، باقی ووایي، خو دا قی وهل یا باقی وهل یې په ډکه خوله باندې نه وي، لږ باقی ووایي، په دې باندې هم د دغه انسان اودس نه متیږي. پنځم چې کله یو سړی باقی ووایي خو د بلغمو باقی ووایي، یعنی حیا دې دغه د پزې بلغم پر ستوني باندې راله، انسان په باقی کې دغه بلغم باقی کړل، نو که څه هم دا بلغم دونه ډېري چې خوله ځینې ډکېږي، بیا هم اودس یې نه دی مات. شپږم که چیرې یو انسان په لمانځه کې دننه بیده سو، اوس یو انسان دی اوږده اوږده رکعتونه کوي، په ولاړې باندې بیده سو، لکه زموږ خلک چې موټر چلوي بیده سي، یا موټرسایکل چلوي بیده سي. اوس یو انسان دی پر لمانځه باندې ولاړ دی، په لمانځه کې دننه بیده سو، نه کې حالت ته رکوع دی، که د سجدې دی، که د ناستې دی، که د ولاړې دی، په دې ټولو صورتو کې د دغه انسان اودس نه متیږي. خو لیکن شرط دا دی چې دی به د لمانځه څخه د هغه سنت حالت څخه نه وي وتلی، یعنې په لمانځه کې سړی څنګه درېږي، څنګه کښېني، څنګه رکوع کوي، څنګه سجده کوي، د دغه حالته به نه وي وتلی. او که دی په لمانځه کې پړ مخې غورځېدلی پروت وي، بیا خو اودس مات وي، خو له لمانځه له حالته وتلی دی. دا شرط د لمانځه چې اودس نه متیږي په خوب باندې، په لمانځه کې دا هلته چې انسان د هغه لمانځه له حالته نه وي وتلی، یعنې د رکوع چې کوم حالت دی، د سجدې چې کوم حالت دی، د ناستې چې کوم حالت دی، د ولاړې چې کوم حالت دی، له دغه حالته به نه وي وتلی. وم که چیرې یو انسان اودس تازه کوي، بیا بیده سو، خو دا بیده دا رقم بیده سي چې حیا دي دا د انسان د ناستې ځای چې موږ او تاسې ورانونه بولو یا کوناټي بولو، دا یې پر دا ځمکه باندې پراته وي. په دغه حالت کې زموږ فقهای کرام وایي چې د ده بدن پر ځمکه لګېدلی دی، نو په دغه حالت کې د ده د خوب متونکی د اودس نه دی. یعنی اسانه مثال یې دی سړی چارزانه ناست بیده سي، نو خو نیت څنګه وهلی دی، بیده دی، ګر سره خراری لري، داسې بیده دی. نو حیا دی هغه د انسان د باد د وتلو ځای چې دی مقعده، هغه مقعده یې پر ځمکه باندې لګېدلې ده، د ده څخه هوا نشي وتلی، باد نشي وتلی، نو ځکه اودس نه دی مات.
اوس که سړی دیوال ته څنګ وهلی اودس یې متیږي، سړي پښې غځولي اودس یې متیږي که بیده سي، او که سړی و بالښت ته پروت وي اودس یې متیږي، سړی ستونې ستغ پروت یا پر بغل باندې پروت وي اودس یې متیږي. او که یو انسان داسې ناست وي چې حیا دي دغه مقعده یې پر مځکه باندې لګېدلي، بیا بیده سو یو شي ته یې تکیه نه ده کړې، په دغه صورت کې د دغه انسان اودس نه متیږي. اتم اودس د نه متېدلو دا دی چې آیا دې سړی اودس تازه کي، در اودس تازه کېدلو وروسته آیا دې خپل عورت ته سړی لاس وروړي، لوڅ یو خو په جامه باندې یا دغه لوڅ سړی خپل عورت ته لاس وروړي، نو زموږ د مذهب مطابق د دغه سړي اودس په د عورت ته په لاس وروړلو باندې نه متېږي. دغه رقم یو انسان حیا دي و زنان ته لاس وروړي و ښځې ته لاس وروړي، مطلب میړه و ماینه دي، لاس یې وروړي، ستړې مسې ورسره وکړه یا دغه لاس وروړي، په دغه لاس لګېدلو باندې چې په ډېرو مذهبو باندې اودس متېږي، زموږ مذهب دا دی چې په دې باندې اودس نه متېږي. لسم چې کله سړي ته خوب ورشي، د خوب په وخت کې زنګېږي، ناست دی زنګېږي، په دغه نفس زنګېدلو باندې د ده اودس نه متېږي. دا لس بیا هغه شان دي چې د اودس د نه متېدلو سبب دی، یعنې اودس نه ورباندې متېږي.